अस्सलाम वालेकुम। अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ته په خیر راغلی. دوستانو د کابل دوبۍ پروازونو په اړه معلومات در سره شریکوم. خلک هم چې وطن ته لاړ دي او هلته بند پاتې دي نو دوی اوس کولی شي چې اماراتو ته راشي او که نه د دې لپاره تاسو دا ویډیو ما سره تر اخره پورې وګورئ او که چیرې تاسو احمد آفیشیل یوټیوب چینل ته نوي وئ د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ. که چیرې مو دا ویډیو خوښه شوه نو لایک یې ضرور کړئ. ښه 13 ورځ د متحده عربي اماراتو بهرنۍ چارو وزارت او د پیژندنې تابعیت فدرال ادارې اعلان وکړ د هغو یو ای ریزیډنس یا کوم څوک چې د متحده عربي اماراتو اقامې لري هغو لپاره اعلان وکړ چې هغه یو ای ریزیډنس یا د اماراتو اوسیدونکي کوم څوک چې اقامې یا پخې ویزې ولري اوس مهال د متحده عربي اماراتو څخه بهر دي، مقصد هغه په خپل ملک کې دي یا په نورو ملکونو کې بند دي، نو هغه اوس کولی شي چې د 2020 کال شپږمې میاشتې اول تاریخ څخه اماراتو ته راشي. د دوی لپاره دوی دوه شرایط ایښي دي. که چیرې کوم څوک د دوه شرایط پوره کړي نو هغه کولی شي چې اماراتو ته بیرته راشي. تر ټولو کې مهم شرط دا دی چې صرف هغو کسانو ته به اجازه ورکوی کېږي کم چا چې کورنۍ په اماراتو کې دي او دوی د پروازونو بندېدو له وجې نشي ورکوی چې خپل کورنۍ سره یوځای شي، نو اوس هغو لپاره اعلان وکړ چې دوی کولی شي چې امارات ته واپس راشي. د وزارت چارواکي وایي چې دا پریکړه د هغو کورنۍ سره د یوځای کېدو لپاره شوي چې د کرونا وایرس ضد اقداماتو لخوا اغېزمن شوي دي او متحده عرب امارات لیواله دي د اوسېدو ویزو لرونکو لپاره پروسیجر نور هم اسانه کړي. نو هیوادوالو هغه چا ته اجازه ده کم چا چې په اماراتو کې کورنۍ دي او یا ډېر نږدې دوستانی دي نو صرف هغه چا ته اجازه ورکوی کېږي چې اماراتو ته واپس لاړ شي. او دویم شرط دا دی چې د دې لپاره دوی یو ځانګړی ویب سایټ جوړ کړی دی کم چې توجیدي سرویس په نامه ده. په هغه ویب سایټ کې به خپل ځانونه رجسټر کوي، هغه نه پس به د متحده عربي اماراتو حکومت لخوا د اپروول ورکوی کېږي او بیا به د اماراتو ته ځي. نو ګرانو هیوادوالو دا پروازونه صرف د هغو چا لپاره خلاص شوي دي کم چا چې په اماراتو کې کورنۍ پاتې دي او د پروازونو د بندېدو له وجې نشول کوی چې دوی خپلې کورنیو سره یوځای شي، نو هغه اوس کولی شي چې په ویب سایټ کې ځان رجسټر کړي او اماراتو ته بیرته راشي. د عامو خلکو لپاره تر اوسه پورې اعلان نه دی کړی، انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې به د عامو خلکو لپاره هم اعلان وکړي. نو زه کوشش کوم انشاءالله چې په نږدې وخت کې د ویب سایټ ویډیو هم درته خپاره کړم چې دې کې به خپل ځانونه څنګه رجسټر کړئ. نو د دې لپاره تاسو احمد آفیشیل یوټیوب چینل تعقیبوئ. که چیرې دې چینل ته نوي دا زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او خپل نور دوستانو سره هم شریک کړئ. او په آخر کې مې هیله دا ده چې دا ویډیو خپلو ښو دوستانو سره هم شریکه کړئ کم چا چې په اماراتو کې کورنۍ بند پاتې دي او غواړي چې خپل کورنۍ سره یوځای شي. که کومه پوښتنه در سره وي نو ماته په کمنټ کې ولیکئ. نور مو په الله سپارم. د الله په امان.